په تاسو کې کوم کسانو چې 2026م کال د امریکا لاټرۍ ویزو لپاره نوم لیکنه کړې وه نو زیری دا ده چې نتیجې اعلان شوي دي. ډېر خلک نه پوهېږي چې دا نتیجې څنګه وګوري او له همدې له امله اندېښمن وي خو مه خفه کېږئ. زه درته په دې ویډیو کې یوه ډېره ساده او اسانه طریقه ښایم چې څنګه خپله نتیجه پخپله چیک کړئ. مګر مخکې له دې نه چې موږ د نتیجې چیک کول پیل کړو باید د 3 مهم معلومات له ځان سره ولرو. اول کنفرمیشن کوډ یا تایید شوې شمېره، دوهم لاست ټایم یا د فامیل نیم، دریم برث ایئر یا د زیږېدو کال. دغه معلومات باید له ډېرو سره وي ځکه هغه چا چې نوم لیکنه ورته کړي دا معلومات به حتما خوندي ساتلی وي. که بیا هم کوم چا دا معلومات نه وي ساتلي یا مو کوم سکرین شاټ چې ترې اخیستی و هغه درنه ورک شوی دی یا کوم په کاغذ څه شي تا لیکلي و هغه درنه ورک شوی دی نو مه خفه کېږئ. زه به انشاءالله ډېر ژر یوه بله ویډیو درته چمتو کړم چې پکې به درته وښایم څنګه کولی شئ خپل دا معلومات بیرته ترلاسه کړئ. نور مو وخت نه نیسمه، راځئ دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ، قدم په قدم یې لارښوونه تعقیب کړئ او پخپله وګورئ چې آیا ستاسو قسمت ځلېدلی که نه. دغه لینک چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري خپل موبایل کې خلاص کړئ. که څوک ونه شي کولی له سکرین څخه دا لینک راواخلي نو په ډسکرپشن او کمنټ سیکشن کې پیدا کولی شئ. کله مو چې دا لینک په موبایل کې خلاص کړو نو تاسو ته به دغه د امریکا لاټرۍ ویزو رسمي ویب سایټ راواوړي. دلته په دې کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د دې نه پس په دغه اول سیکشن کې کوم چې کنفرمیشن کوډ دی هغه کنفرمیشن کوډ ورکړئ. دا وګورئ دغه کنفرمیشن کوډ دی. ورپسې لاست نیم یا د فیمیل نام ورکړئ. دلته یې موندلی شئ، پورا نام نه یوازې لاست نیم. د دې ورکولو نه پس بیا د زیږېدو کال ورکړئ. پوره تاریخ مه لیکئ، یوازې د زیږېدو کال. ورپسې بیا اتنټیکیشن کوډ ورکړئ. دا یو امنیتي کوډ ده، هر ځل بدلیږي نو همغه چې درته ښکاري همغه ولیکئ. دغو ټولو معلوماتو ورکولو نه وروسته یې سبمیټ کړئ. اوس به تاسو ته نتیجه ښکاره شي. که چیرې تاسو ته داسې صفحه رااړولې وه نو بیا بل کال ته مو خپل بخت وازمویئ. مطلب دا چې تاسو نه انتخاب شوي، بریالي شوي نه یې. او که چیرې تاسو ته داسې صفحه راواړوله نو مبارک شه، تاسو بریالي شوي یې. نو ژر به د دې نه وروسته پروسه باندې کار وکړئ. ما مخکې خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کوم چا نه د معلومات هېر شوي کوم چې کنفرمیشن کوډ دی نو راتلونکي ویډیو درته جوړوم نو انشاءالله په هغه کې به طریقه درته وښیم چې تاسو بیرته دغه کنفرمیشن کوډ څنګه پیدا کولی شئ. هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیب کړئ. مننه.